د غزني د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د هغې ښځې ویډیو ته غبرګون ښودلی چې په ټولنیزو رسنیو کې د زیاتې ناچارۍ ویډیوګانې یې لاس په لاس کېږي. زما ته دغه هم نه ده راجوړه کړې، دغه یوه شکه به 3 لوڼې زه لرم، په 3 لوڼو کې زه هېڅ شی نه لرم، له یوه لاماسې وه په ما هېڅوک نه مهربانه کوي، هېڅوک دې ما نه اره نه اوري. دوی زیاتوي دا ښځه چې ځان په ویډیو کې ډېر ناچاره ښیي، دوی ورته بانکي اکاونټ جوړ کړی او د اسلامي امارت له لورې ورسره هره میاشت 8000 افغانۍ مرسته کیږي. تقریبا هغه 100 کال و پر اوسه کال چې هر وخت دا حساب سوی له وروسته مساعدت ورته حواله سوی ده، نو دا 20000 افغانۍ 100 کال دې ته حواله سوي دي او دې ایستلې دي. هغه ریکارډ هم له موږ سره ده، هغه به انشاءالله که صوتي غواړي صوتي به موږ تاسو ته حواله کړو. افغان غږ نشراتي ادارې دا موضوع څېړلې تر څو د نشر شوي ویډیو حقیقت څرګند کړي. تر اوسه یې ما ته پیسې راکړې دي، 100 کال مې نه دي اخیستې، د ما سره معرف تر اوسه یې کومک کړی ده، نوم مې نیولی ده، د یتیمان نوم دې ما. دا خبرې د هغې ښځې وې چې له څو ورځو را په دې خوا په ټولنیزو رسنیو کې یې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي. په دغه ویډیو کې نوموړې ښځه ځان داسې معرفي کوي چې هېچا ورسره مرسته نه ده کړې. نوموړې ښځه رسمي بانکي اسناد لري. یو وارې ورته 20800 روپۍ مې ورته ورکړی، یو وارې 24800 روپۍ مې ورته ورکړی، بل وارې بیا 24800 روپۍ مې ورکړی، بل وارې بیا 24800 روپۍ مې ورته ورکړی، 4 وارې ما دې ته پیسې راغلی او موږ پیسې ورته ورکړی. د ټوټل له بانکه اخیستی سي کارت یې جوړ کړی 1,84,480 روپۍ. دا یې هغه اسناد دي چې له اسلامي امارت سره ثبت دي او د غزني د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس وایي دا ښځه رسمي بانکي اکاونټ لري او تیر کال ورته ټولې پیسې حواله شوي دي. نوموړې ښځه وایي ویډیو په ناپامي کې ترې شوي او څه چې یې پکې ویلي حقیقت نه لري او وایي یتیمان یې حکومت ثبت کړي او څو وارې یې تیر کال ورته نغدي پیسې هم ورکړي دي. دا ښځه چې 3 یتیمان ورله غاړي په دغه کور کې ژوند کوي.